سلامونه ماشومانو. د دوهم پړاو نهم درس تمرین ته ښه راغلاست. لومړی تمرین: یویز مرتبه. لاندې کوم عدد یویز مرتبه لري؟ الف اوه، ب 12، جیم 103. جواب به یې زه ووایم. اوه یویز رقم دی. دوهمه پوښتنه: کوم عدد یویز مرتبه نه لري؟ الف 5، ب 98، جیم 3. اوس به زه جواب ووایم. 98 یو لسیز رقم دی. دوهم تمرین: لسیز مرتبه. اوله پوښتنه: کوم عدد لسیز مرتبه لري؟ الف 25، ب 8، جیم 150. زه به هم جواب ووایم. 25 یو لسیز رقم دی. دوهمه پوښتنه: کوم عدد لسیز مرتبه نه لري؟ الف 22، ب 7، جیم 50. اوس به نو زه جواب ووایم. اوه یو یویز رقم دی. دریم تمرین: سلیز مرتبه. لومړی پوښتنه: کوم عدد سلیز مرتبه لري؟ الف 250، ب 40، جیم 9. آفرین. اوس به زه هم جواب ووایم. 250 یو سلیز رقم دی. دوهمه پوښتنه: کوم عدد سلیز مرتبه نه لري؟ الف 150، ب 750، جیم 6. د دې سوال جواب دی 6. 6 یو یویز رقم دی. څلورم تمرین: ګډ تمرینونه. لومړی پوښتنه: د 50 شمېره کومه مرتبه ده؟ الف یویز، ب لسیز، جیم سلیز. جواب لسیز. پنځم تمرین: ترتیب ورکول. لومړی پوښتنه: لاندې عددونه په یویز، لسیز او سلیز مرتبو کې ترتیب کړئ. 8، 25، 400، 9، شپېته، 750، 3، 150. جواب: یویز 8، 9 او 3، لسیز 25 او شپېته، سلیز 400، 750 او 150. په مخه مو ښه.